اوږد فکر لنډه کیسه. لیکوال ارواښاد نصیر احمد احمدي، وړاندې کوونکی ژوند ګروپ. حیران شوم، زما ملګري دوه کوژده کړې وه. کله چې مې له 2 کلونو وروسته د هغه د کور د دروازې زنځیر وشرنګاوه، پکه لکه غېږ راکړه. بیا یې لاس نیولی کور ته بوتلم. پر یو پلاستیکي فرش تېر شوم، پر زړه توشکه کېناستم او ملګری مې له کوټې ووت. خو شېبه وروسته 4 ماشومان له څو مچانو سره یو ځای کوټې ته راننوتل. دوی په ونه کې دومره توپیر مې سره درلود، له رنګه هم سره ورته و. ټول خوار، ډنګر او خیرن ښکارېدل. د یو پوزه بهېدلې وه، دویم پرتوګ مې واغوستی، دریم غاړه او غوږونه له سرو دانو ډکو وو، د څلورم په غاړه هم څو پیژې پیازه ځلېدل. دوی ټول زما تر څنګ کېناستل. لومړی یو څه ارامه و، خو وروسته یې خوځېدا ډېره شوه. بیا پر ما راټول شول. یوه مې لاسي بکس ته لاس ور وغځاوه، بل مې د کورتۍ په جیب راښکته شو. نورو دوو هم هڅه کوله چې ګړۍ رانه خلاصه کړي. ما خپل جیبونه سره راټول کړل، څو ځله مې کوچني لاسونه پورې وهل او بیا مې تندی ورته ترېو کړ، خو د دوی تمنه رانښته. زړه مې په تنګ و. بیا مې خپل جیبونه ولټول، څو د نخود دانې مې وموندلې. کله چې مې له جیب نه لاس راویست، لاس ته مې په هوا کې لاسونه راولوېدل. چاره نه وه. نخود مې په غولي تید کړل، دوی هم په بیړه حمله پرې وکړه. یو په څو دانو ور پرېوت، بل تر خیرنو څڼو ونیو او 2 نورو هم په بیړه لیرې لیدلې دانې خپلو خولو ته اچولې. په کوټه کې یو شور و، چا ژړل، چا د بل پر مخ نوکراغې لګولې او بل هم هڅه کوله چې ډېرې دانې تر خپل ټټر لاندې کړي. د نندارې ډېر وخت دوام ونه کړ. کله چې زما ملګری په وره کې ښکاره شو، دا یوې چیغې ماشومان غلي کړل. ووځئ، د سوډر زامن و. ماشومانو منډه کړه او له کوټې ووتل. ملګري مې زما تر مخ یوه توره چایجوشه کېښوده. د پیالو د ډکولو پر مهال یې په خندا وویل، باد له ډېره وخته. ما وخندل. څنګه یې کې؟ ښاري ژوند دی، مصروفیتونه ډېر دي. اوس مې هم ترور ناروغه ده. باد له 2 کلونو د هغې د پوښتنې لپاره کلي ته راغلم. په خبره کې راولوېده او فکر دې وکړ چې راځه له زاړه یاره دې میوهوال واخله. ومې خندل. همداسې ده. یوه شېبه غلی وم، خو بیا مې په خندا وویل، وهلکه، دوهم واده ته دې څنګه زړه ښه کړ؟ د یو سوړ اس ویلی ویست. څه یې کې مجبوري ده که نه؟ اوس مې هم ځمکه ورته وپلورله. حیران شوم. څه مجبوري؟ پخوا شینه یې وویل، کډه مې ناروغه ده، نور ماشومان نشي راوړلی. وخله مې وازه پاتې شوه. څه کوې ظالمه؟ په 5 کلونو کې خدای 4 ماشومان درکړل، نور څه غواړې؟ ده وخندل. ژېړ غاښونه یې ښکاره شول او خړې شونډې یې وخوځېدې. زوروره، خدای دې د سړو کمینه راولي. ومې ویل، ولې؟ همدا 4 زامن دې بس نه دي؟ دوی سمه روزه مکتب ورباندې ووایه او د کار خلک ورنه جوړ که. خندا یې زور ونیو. دا مجبې خبرې کوي. په تربرونو کې له 100 پرته ژوند نشي کېدای. 4 تنه به نو څه وکړي؟ حیرانتیا مې لا پسې ډېره شوه. ده له چایو یو غوړپ وکړ او زیاته یې کړه، ډېر جنجالونه مې تر مخ پراته دي. په حیرانتیا مې وپوښتل، څه جنجالونه؟ اوس خو دا دی ارام ژوند لري او بیا د جنجالونو له ډېر اولاد سره. څه؟ ډېر ماشومان خو لا ډېر جنجالونه لري. دا ځل یې په زوره وخندل، په وږی لاس راکېښود او هماغسې په خندا کې وویل، ای ساده ګوله، دعا کوه چې خدای نور زامن راکړي. ډېرې دوې مې مخې ته پرتې دي. یوه شېبه غلی شو، پټکی له سره لرې کړ، په خپلو تورو څڼو کې یې ګوتې تېرې کړې او په جدي لهجه یې وویل، که خدای کول لومړی به د حاجي بازو ملا ورماتوم. دی په خپلو چخړانو زامنو ډېر غوره دی. بیا به د کلمې او د کاریزه په اوبو کې منډم، ډېره ژبه وایي. وروسته به له ملک سره حساب کتاب کوم، ځمکه یې مفته رانه واخیسته او بیا به ټول کلي ته وایم چې اوس مو نو لاس خلاص او توره مو تېره. ملګري مې له وروستۍ خبرې سره
پای.